بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن درته د کلاس 11 بایولوژي یعنی د 11 بایولوژي دویم نمبر چپټر چې دی هغه سټارټوم. د دې نه علاوه چې کوم پوسټ چپټر دی نه هغه ټول زما په دې چینل باندې پروت دی. که څوک کته غواړي نه هغه چې دی ویډیوګانې تاسو کتلی شئ. ټول لیکچر چې د پوسټ بایولوژي د اولني چپټر سره د ایکسرسایز چې دی موجود دی. نن درته سیکنډ نمبر چپټر سټارټوم د پوسټ بایولوژي کې. نو سیکنډ نمبر چپټر دا نوم چې دی بایولوژیکل مالیکیولز. اوس بایولوژیکل ټکی دی او بیا مالیکیولز دی. چې کله موږ د بایولوژیکل ته وګورو د دې مطلب چې دی لایف او مالیکیولز. نو هغه مالیکیولز چې هغه د یو ژوندي څیز دپاره چې دی د یو ژوندي ارګینزم دپاره ضروري، نو هغه مالیکیولز ته موږ وایو بایولوژیکل مالیکیولز. او مالیکیول دا ټکی چې دی نو دا به تاسو دا هم په کیمسټري کې تاسو ویلي چې کله زموږ سره ایټمز راغونډ شي نو هغه زموږ سره مالیکیول جوړوي. په دې لیکچر کې اوس تاسو ته وایم چې د کلاس فرست ایئر بایولوژي دویم نمبر چپټر چې دی نو د هغې انټروډکشن چې دی هغه په کومه طریقه دی. نو د دې چپټر د بایولوژیکل مالیکیول چې کوم چپټر چې دی د دې انټروډکشن چې دی په هغې کې یو څو الفاظ دي هغه تاسو چې دی د هغې پېژندګلوي چې دی هغه ضروري دي، ځکه چې دا ټاپکونه دي او دا بیا وروسته چې دی بیا په تفصیل باندې چې دی ایکسپلین شوي دي. نو په دې کې یو ایلیمنټ دی، بل ایټم، مالیکیول، بایولوژیکل مالیکیول، بایوکیمسټري، کمپاوند، بیا د هغې دوه قسمونه دي، ارګینیک کمپاوندز، بیا انارګینیک کمپاوند او بیا فنډامنټل بایولوژیکل مالیکیول. نو اول به صرف د اولنی ټکی والو ایلیمنټ چې ایلیمنټ چې دی څه ته وایي په دې به لږ ډسکشن وکړو. ایلیمنټ موږ دې ته وایو چې زموږ سره پوره دنیا چې ده په دې کې چې څونه څیزونه الله پاک پیدا کړل دي نو دا ټول هر څه چې دي دا د ایلیمنټ نه جوړ دي. ټوټل 118 ایلیمنټ دي او په دې کې څه ایلیمنټ داسې دي چې هغه مین میډ دي او څه داسې دي چې هغه د الله تعالی طرفه چې دی قدرتي چې دی هغه د دنیا کې چې دی موجود دي. بیا موږ دا خبره کوو دا کم ایلیمنټ چې دي نو دا جوړیږي د ایټم نه. د ایټم نه داسې جوړیږي چې کله داسې ایټمز راغونډ شي چې هغه په سایز کې په هر څه کې چې دی هغه یو شاني، یعنی دا ټول ایټمونه چې دی کله یو شاني نو هغه چې کوم څیز جوړوي نو هغې ته موږ وایو ایلیمنټ. ټیک شو؟ ښه. د هغې نه علاوه چې کله دا ایټمز راغونډېږي نو دا زموږ سره جوړوي مالیکیولز. خو په دې چپټر کې به موږ بایولوژیکل مالیکیولز وایو. نو د بایولوژیکل مالیکیولز دا دی مطلب دا دی هغه بایولوژیکل مالیکیولز چې هغه دوه کارونه کوي. یو زموږ د بدن چې دی سټرکچر جوړوي، یعنې زموږ بدن چې دی جوړوي انسانان چې په کومه طریقه جوړ دي، د هغې نه علاوه کوم نور لیوینګ ارګانیزم چې دي هغه په کومه طریقه باندې جوړ دي د هغې سټرکچر چې دی جوړوي. او د هغې نه علاوه دا څه کار کوي، دا فنکشن چې دی هغه کنټرول کوي د دې مالیکیولز. کوم بایولوژیکل مالیکیول چې دي هغه چې کله زموږ په جسم کې موجود دي نو د هغې د وجې نه چې موږ چې کوم کارونه کوو نو هغه هم د دغه مالیکیول د لاسه چې دی کوو. اوس دا بایولوژیکل مالیکیول چې دي نو په دې کې چې دی کاربوهایډریټس دی، پروټینز دي، لیپیډز دي، نیوکلیک اسید دی وغیره دا څیزونه چې دي نو دا موجود دي. اوس څه مالیکیول داسې دي چې هغه کله موږ سټډي کوو نو موږ به ځو بایوکیمسټري طرف ته. بایوکیمسټري موږ څه ته وایو، یعنی هغه ټول کیمیکل ریاکشنز، هغه کیمیکل ریاکشن چې هغه زموږ په بدن کې دننه کیږي نو هغه چې کله موږ سټډي کوو دا کیمیکل ریاکشن څنګه کیږي، د څه د وجې نه کیږي، داسې کم څیزونه دي چې هغه د یو بل سره میلاویږي او هغه کیمیکل ریاکشن چې دی هغه کوي. نو هغه چې کله موږ سټډي کوو دا کیمیکل ریاکشن یعنې هغه موږ په بایوکیمسټري کې چې دی موږ سټډي کوو. فار ایګزامپل زه ووایم چې دا زما سره یو سیل دی زموږ په جسم کې چې دی موجود دی. اوس دې سیل د ډېر شی څیزونه داسې دي چې هغه ورته دننه کېږي، په دې کې خوراک راځي، په دې کې چې دی اکسیجن راځي، په دې کې چې دی منرلز، په دې کې چې دی واړه واړه مالیکیولز هغه د دې پلازما ممبرین په ذریعه باندې چې دی دې سیل ته ننوځي او دننه پکې په دې سیل کې دننه چې دی انزایم موجود دي. که فرض که دا څیزونه زموږ سره دې سیل ته راغلي، یو A دی یو B دی، دا دواړه چې کله میلاویږي نو دې انزایم په ذریعه چې دی میلاو شي نو دا انزایم دا چالو کړي چې د دواړو دا ریاکشن چې دی دا سپیډ اپ کړي. نو په بایوکیمسټري کې دا څیزونه میلاویږي د انزایم په ذریعه خو په سیل کې دننه. نو دا ټولې کیمیکل ریاکشن چې موږ سټډي کوو نو دا موږ په بایوکیمسټري کې چې دی سټډي کوو. ها اوس راشي کمپاوند لا چې کمپاوند چې دی څه دی. نو کمپاوند په دې چپټر کې په بایولوژیکل مالیکیولز کې کمپاوند چې دی نو دا به تاسو چې د دې ټایپس په تاسو سټډي کوئ. یو زموږ سره چې دی ارګینیک کمپاوند دی. نو ارګینیک کمپاوند موږ هغه کمپاوند ته وایو چې کوم کمپاوند د کاربن او د هایدروجن نه چې دی جوړي، یعنی هغه کمپاوند چې په هغې کاربن هایدروجن ته ډایرکټلی چې دی اټیچ شوی نو هغې ته یا ډایرکټلی چې دی بانډ یې ورسره جوړ کوي نو هغې ته موږ وایو ارګینیک کمپاوند.
خو په دې کې زموږ سره کاربوهایډریټس راځي، پروټینز دي، دغه نیوکلیک اسید دي، دا زموږ سره په ارګینیک کمپاوند کې راځي. نو دا ټول څیزونه چې دي دا به تاسو په دې چپټر کې وایي. د هغې نه علاوه انارګینیک کمپاوند دی. نو انارګینیک کمپاوند هغه کمپاوند دی چې په هغې کې کاربن هایډروجن ته ډایرکټلی چې دی نه بانډ شي، یعنې د هغه کاربن چې دی د هایډروجن سره ډایرکټلی چې دی بانډ نه جوړوي. لکه موږ خبره کوو موږ CO2 والو، نو په ارګینیک کې موږ وایو چې کوم څیز د کاربن هایډروجن نه جوړي هغه چې ارګینیک وو. اوس په دې کې د کاربن موجود دی، خو د کاربن چې دی دلته کې ډایرکټلی د هایډروجن ته چې دی نه دی اټیچ شوی، دا دلته کې د اکسیجن سره چې دی بانډ جوړ کړی دی. نو داسې قسمه کمپاوند چې په هغې کې کاربن د هایډروجن سره ډایرکټلی بانډ نه جوړوي یا کاربن هایډروجن چې دی یو ځای موجود نه، نو دغه قسم کمپاوند ته موږ وایو انارګینیک کمپاوند. په دې کې یو زموږ سره فرض کړه CO2 شو، د هغې نه علاوه زموږ سره H2O راځي، زموږ سره چې کوم واټر دی، او د هغې نه علاوه په دې کې زموږ سره راځي سالټس ایسډس چې دی هغه پکې هم راځي. نو دا به تاسو په دې کې ارګینیک کمپاوند وایي په دې چپټر کې، د هغې نه علاوه تاسو به انارګینیک کمپاوند وایي. بیا زموږ سره دي فنډامنټل بایولوژیکل مالیکیولز، یعنې هغه بنیادي بایولوژیکل مالیکیولز چې هغه زمونږ جسم جوړوي، زمونږ په جسم جوړولو کې چې دی مدد ورکوي، هغه موږ له ضروري دي. نو هغه څیزونه چې دي هغې ته موږ فنډامنټل بایولوژیکل مالیکیولز وایو، یعنې بنیادي بایولوژیکل مالیکیول د ژوند لپاره چې کوم ضروري دي. نو دا چې کله موږ سټډي کوو، نو فار ایگزامپل په دې کې زموږ سره کاربوهایډریټس دی، په دې کې زموږ سره پروټینز دي، په دې کې زموږ سره چې دی لیپډز دي. نو دا کاربوهایډریټ، پروټینز، لیپډ، نیوکلیک اسید، دا هر څه چې دي دا به تاسو په دې چپټر کې وایي، د دې سټرکچر به وایي او د دې فنکشن به وایي. نو دا د دې بایولوژیکل مالیکیولز ساده شانتې چې دی انټروډکشن، او بیا په دې کې چې دا کوم څیزونه ما تاسو ته وویل، نو دا وروسته بیا په دې چپټر کې چې تفصیلا چې دي دا بیان شوي دي. نو که په دې انټروډکشن پوه شوي یې، نو نور ملګرو سره چې دی شیر کړئ چې په دې سیکنډ نمبر چپټر چې کوم نور لیکچر چې دی زه ورکوم چې په هغې باندې چې دی بیا تاسو ته اساني. که نه وي نو چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. میلاو به شو د بلې ویډیو سره. تھینک یو، ډېر مننه.